د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو نیټه وټاکل سوه د چې دا خبرې به په کومه نیټه چیرته او کله شروع کیږي هیله د ویډیو تر پایه راسره وګورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د راتلونکي یکشنبې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو مخامخ مذاکرات پیلیږي. په حکومت کې سرچینې وایي تیره ورځ ماښام تر ډیرو بحثونو وروسته بالاخره د راتلونکي یکشنبې په ورځ د اګست 14 د زمري پر 26 د بین الافغاني مذاکراتو د پیل نیټه وټاکل شوه. دغه نیټه د سولې مشورتي لویې جرګې له لوري د 400 طالب بندیانو له خوشي کولو وروسته شوې ده او لومړنۍ غونډه به په قطر او د دویمې هغې په اړه به په قطر کې بحث کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم تایید کړې ده چې د بندیانو تر خوشي کولو وروسته به دوی په یوه اونۍ کې بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. دغه راز د معلوماتو پر اساس د طالبانو له لوري د مذاکراتي ټیم مشري به عباس ستانکزی کوي او طالبانو هم له وړاندې مذاکراتي ټیم برابر کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.